سلامونه. امارات افغانستان کې د 3000 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید لپاره پانګونه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت وايي ډیر ژر به د دې پروژې تخنیکي او لومړنۍ ارزونه پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ویلي طالبان د ړندو ماینونو له ښخولو نه ډډه وکړي. د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس په تیرو 10 ورځو کې د کندهار اغستان ولسوالۍ کې د ماین 4 چاودنې شوي دي. د کړکېچ نړیوال سازمان وايي د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم روښانه نه دی. یاد سازمان له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو په لړ کې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنو پر څرنګوالي خپل دریځ روښانه کړي. امنیتي سرچینې وايي تېره میاشت په پلازمینه کابل کې 30 مقناطیسي ماین چاودنې شوي او په دې لړ کې 23 ماینونه کشف او 26 ماین ښخونکي هم نیول شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ او 5 کمپنیو ترمنځ د شپږیزې لیګ لوبډلې د امتیاز اخیستلو تړونونه لاسلیک شول. ټاکل شوي ډېر ژر شپږیزه کرکټ لیګ ټورنمنټ کابل کې پیل شي.